د ډاکټر غورزنګ په نامه کس چې درې ورځې وړاندې له ننګرهار ولایت څخه خوست ولایت ته راتښتول شوی و، د درې ورځې په موده کې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو د دقیقو څېړنو وروسته د اختطافګرو له منګولو خلاص او خپلې کورنۍ ته یې وسپارو. د نوموړي د خلاصون په صورت کې یې د تښتول شوي کس له کورنۍ 7 امریکایي ډالر غوښتل چې دغه کار د دوی لپاره ډېر ستونزمن و. ډاکټر صاحب په نامه د غورزنګ چې 3 ورځې مخکې د جلال آباد څخه نه تښتول شوی و او اختطافګرو یې په خلاصون کې 7 ډالر ځینې غوښتله د کورنۍ څخه نه. البته نو تېره ورځ د خوست په ولایت کې ببرک تاڼه کې د استخباراتو ریاست د ځواکونو لخوا څخه نه اختطافچیان هم ونیول سوه او الحمدلله و ډاکټر صاحب ته هم الله تعالی نجات ورکړي، خو سبب و ذریعه د استخباراتو مجاهدین او ځواکونه وه. ډاکټر غورزنګ د تښتونې کیسه داسې کوي. ننګرهار نه چې کله راځي کړم نورمالي ځان سره سیټ کې کېنولم چې زه ریاست ته خو چون لاره خو ماته معلومه وه چې ریاست خو داسې نه دی. زی ته چې راورسېدو بیا یې ویلې چې مولوي صاحب وایي چې سترګې ورته بسته کړه او ولچک ورته واچوه. نو ما ورته ویل چې دې ته ضرورت نشته، زه خو تاسو سره ارام ناست یم. وایي چې نه امر دی. دې سره چې راته ولچک واچول سترګې وتړلې شاته ډاله کې واچولم، یو پرده را باندې کش کړه. نیم ساعت چې لاړه پچکاري راته وکړه، خو ما ایت کرسي ډېره ویله هېڅ تاثیر را باندې ونه کړه. بیا چې 1 ساعت نور لاړه چې پوه شو دا خو فال دی، بله پچکاري راته وکړه. بیا یې چې یو ځای ته راورسولم سترګې مې بندې وي، ماسپښین اذان وشو، ډېر مزل یې وکړ. سبا نه تر ماسپښین اذانه پورې یو کور کې وساته واچولم چې هغه ځای بیا ما نیمه شپه کې راته نفر ایسي، 1 ثانیه ته سترګې خلاصې کړي. ما چې زه ډېر په عذاب یم، نو د 1 توشک اندازه ځای و. د اختطافګرو څخه د آزاد شوي کس د کورنۍ غړو هم خپل احساسات له ژمن سره په خبرو کې داسې بیان کړه. چې کله د ده موبایل بند شلو، زموږ کورنۍ ټوله په داسې اندېښته کې وه چې بیخي مور مې بیخي خرابه وه پکې، چې ډېره ته خفه وه. همې زموږ ټوله زه د خبرېدو د وخته پورې ډوډۍ نه ده خوړلې. دا د دې چې خبر راغی نو بعد هغې نه مونږ په زور مونږ ته چې کله خبر راغی ډوډۍ اوبه یو شی نه ده خوړلې. د خوست نه مونږ له زنګ راغی، بعد هغې نه زما مور اوبه او ډوډۍ وخوړه. د چارواکو په خبره نیول شویو اختطافچیانو له دې وړاندې هم عام وګړي ځورولي دي.